سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمدشاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. ستاسو پوښتنو ته ځوابونه درېیمه برخه. یو ورور پوښتلی دی چې آیا تاسو کولی شئ ماته ریکمنډیشن لیټر راکړئ؟ نه، موږ نشو کولی چې چاته ریکمنډیشن لیټر ورکړو. یوازې هغه څوک کولی شي چې تاسو ته ریکمنډیشن لیټر درکړي چې له چا سره تاسو دنده ترسره کړې یا له چا سره تاسو کار کړی ده. همدارنګه بل ورور پوښتنه کړې ده چې د فیانسي ویزا یا د کوژدنې ویزا او یا K1 ویزا د دې پروسس څنګه ده او څومره وخت نیسي. نو دا چې دا هر کیس پورې اړه لري، د هر چا کیس چې ده جدا پروسس کیږي. نو که چېرته ډاکومنت او ټول اسناد او شواهد برابر وي نو 6 میاشتې نیسي، خو معمولا 6 میاشتو کې ورته ویزا ورکوي. او همدارنګه یو بل ورور پوښتلی دی چې ما په افغانستان کې له راډیو سره کار کړی و او اوس په پاکستان کې یم، زه څنګه کولی شم چې امریکا ته ولاړ شم؟ نو امریکا ته تاسو کولی شئ که چېرته ریکمنډیشن لیټر یا HR لیټر لرئ له خارجي قواو یا له خارجي NGO یا ارګنایزیشن یا کمپنیانو څخه، نو تاسو کولی شئ چې P1 P2 یا SI وي، هر کټګوري ته چې برابرېږي درخواست وکړئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې لاټري ویزې ته اپلای وکړئ، تحصیلي ویزې ته اپلای وکړئ. نو ډېرې ویزې شته چې تاسو کولی شئ چې اپلای ورته وکړئ او له هغه طریقه امریکا ته یا نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړئ. خو معمولا دغه ویزې چې دي، دغه د اپلیکیشنونو ټایم چې دي دا وخت نیسي. دا داسې زر نه کېږي چې نن اپلای وکړئ تا ته به په 2 میاشتو کې یا 3 میاشتو کې ویزا درکړي. بعضې وخت کې کلونه نیسي، کېدای شي 1 کال 2 کاله حتی تر 3 کالو پورې وخت ونیسي. نو پروسس د دغو ویزو چې ده دا لږ اوږد وي.